السلام علیکم ورحمت الله. درنو دوستانو، زموږ د نن ورځې درس دی سیلف فیلینګ یا د قیمتونو کاپي کول په سیلونو کې یا په حجرو کې. سیلف فیلینګ د سیلونو د قیمتونو د اسانه کاپي کولو لپاره استعمالیږي او په سیل کې د قیمتونو د بیا د لیکلو څخه د وخت د ضایع مخنیوی کوي. دوستانو، عموما سیلف فیلینګ د لاندې څلورو اهداف لپاره استعمالیږي. اول د کاپي کولو لپاره، دویم د مسلسل اعدادو د ردیف یا تسلسل لپاره، دریم د تاریخونو لپاره او څلورم هم د فنکشنونو لپاره. راځي هم د هر یو په عمل ډول دوستانو کار. دوستانو، اولنی اپشن چې یا اولنی استعمال کاپي کولو. فرض کړه زما دغه ټیبل یا جدول دی، په دې کې مختلف خلک د مختلفو ځایونو څخه دي. زه غواړم چې ځینې ادرسونه د اول څخه د احمد څخه شروع تر عایشې پورې د دې ادرسونه سره یو شانتي دي. فرض کړه د دوی ادرس دی کابل، ما کابل ولیکو. زه غواړم چې دې نه دغه تر د عایشې پورې دا ټول ادرس کابل دی، داسې پورې دا ولیکم چې زه هر یو د کابل لیکم. دا ډېر وخت زما ضایع کوي. نو همدې زه په سیل باندې درېږم. په سیل باندې چې کله ودرېدم، دلته د ماوس علامه اتومات په مثبت علامې باندې بدلېږي. همدلته چې ودرېدم، د ماوس چپ بټن زور نیسم او تر عایشې پورې دا همداسې راکاږم. دوستانو، اتومات دغه کابل خپل همدې ځای پورې څه کېږي، لیکل کېږي په دې سیلونو کې. دوستانو، دغسې اهدافو لپاره چې زه غواړم خپل قیمتونه په سیلونو کې چې یو شان قیمتونه وي کاپي کړم، دغه کاپي یا سیلف فیلینګ څخه استفاده کوم. دوستانو، دویم استعمال چې دوستانو د تسلسل یا ردیف لپاره و. دوستانو، راځو همدغه هم په عمل ډول کاروو. زه غواړم دلته دې ته یو سیریل نمبر ورکړم. دوستانو، چې د یو څخه شروع تر هر ځای پورې چې دلته زه لیکم چې یو ولیکه، همدغه یو تر دې پورې راکاږم. چې مې کاږه اتومات دا یو دلته راکاپي شو، خو زه اوس دا فل سیریز ته ورکوم چې اتومات همدغه خپله یو دوه درې باندې شي بدل شي. د اول استعمال او دویم په دې طریقه هم کولی شي. دوستانو، چې موږ دلته یو ولیکو، ورپسې دوه ولیکو، چې څنګه دا ولیکه دا دواړه سره انتخاب کړو یا سلیکټ کړو. سلیکټ هم کړو، زه دلته چې کله د موز علامه په مثبت باندې بدله شوه، دا زور نیسو لاندې پورې راکاږو. دوستانو، اتومات تر 1400 پورې ورسېد. دوستانو، دا هم د تسلسل یا ردیف لپاره و. دوستانو، تاسو هم کولی شئ دوستانو چې همدغه د تسلسل د اتومات سلیکټ کې ولیکئ او دغلته ودرېږئ او په همدغې باندې د ماوس چپ بټن دوه ځلې زور ونیسئ خپل اتومات ځان هماغه برخې ته تر کوم ځای پورې ټیبل یا زموږ جدول وي هماغې ځای پورې ځان رسوي. دوستانو، دریم استعمال دوستانو د تاریخ یا ډیټ فنکشن و. دوستانو، د ډیټ لپاره نو ډیټ یا تاریخ دلته لیکم. فرض مثال چې د ټولو د ویزټ ډیټ چې دی یو بل پسې دی. فرض مثال د 15 د فبرورۍ څخه شروع کېږي. نو په لحاظه د هر یو زه کاپي کوم، بیا لاندې 26 لیکم، بیا 28 لیکم، دلته بیا 23 لیکم. نو اتومات تاریخ مې چې ولیکه په همدغه ځای باندې درېږم چې ماوس علامه په مثبت باندې بدله شي، بیا لاندې پورې همداسې راکاږم. اتومات خپله دا 15 شو، دا 26 شو، دا 28 شو، دا 23 شو. هماغه تاریخ په خپل دغه باندې یو ورځ باندې په زیاتېدو باندې ورسوه. دوستانو، دا یو د تاریخ لپاره. څلورم استعمال دوستانو د فنکشن لپاره و. دا چې فنکشن چې شی دی څه کاروایي لري، دا انشاءالله په راتلونکي درسونو کې تاسو ته واضح کېږي. اوس فقط د سیلف فیلینګ استعمال په فنکشن کې څه شی دی. زه فرض مثال غواړم چې همدغه عددونه سره جمع کړم، نو د جمع لپاره د سم فنکشن کاروم. دا دواړه سره انتخابوم، انټر. اوس هر یو ته زه سم لیکم چې سم د دې مجموعه څه شی دی یا د هغې مجموعه څه شی دی. نو زه لنډ راځم همدغه سیل باندې درېږم او چې کله د ماوس علامه مثبت شوه، دا ټول باندې لاندې پورې دا راکاږم. چې کله مې راکاږېده، اتومات دا ټول سره څه کېږي، جمع کېږي. دوستانو، کله چې تاسو فرمولې ته وګورئ یا فنکشن ته دوستانو، دا سم، نو دا د سم فنکشن یا فرموله په ټولو باندې څه شوه، تطبیق شوله. دا دوستانو د سم هغه د فنکشنونو استعمال په سیلف فیلینګ کې. دوستانو، د نور درسونو لپاره انشاءالله بیا تاسو سره موږ په راتلونکو ویډیوګانو کې دوستانو هر څه تشریح کېږي. السلام علیکم ورحمت الله.